السلام علیکم ملګرو. پاکستان کې ډیرو شهرونو کې باقاعدګۍ سره جوماتونو کې اعلانونه وشو چې د بجلی بیلونه به نه جمع کوئ. د ټول کلي یا د شهر به یونین وي چې بیل به نه جمع کوئ، ځکه ګراني دا نه ده چې یا به خېټه ساتي او بیلونه دونه راځي چې یا به بیل جمع کړي. دواړو کې یو کاره به کې نه، خو د بجلی نه بغیر څوک ژوند تېرولی شي، دا هم یو ضرورت دی. او خېټه خو غواړي، نه بغیر خو انسان ژوندی نه پاتې کېږي. نو زه تاسو سره دا ویډیو شیر کوم چې دا کم کم جوماتونو کې اعلانونه وشو چې بل به نه جمع کوئ. वज़ीराबाद धोकल गांव में बिजली के बिल जमा ना कराने के ऐलानात होने लगे हैं, आपको सुनवाते हैं। की जानिब से मुत्तफ़िका ऐलान किया जाता है कि अहलियाने दौकल में से कोई भी बिजली का बिल अदा नहीं करेगा। किसी भी किस्म की महकमाना कार्रवाई का सामना करने के लिए हम सब आपके साथ हैं और आइंदा के लाहे अमल से इतवार शाम तक आगाह। और इसी دا ویډیو تاسو که عوام بیخي بس د عوام صبر ختم دی، ځکه چې بیلونه ډېر زیات راځي، دونه ټیکسونه پې ولګېده او هغه حساب سره د خوراک شیزونه هم ډېر ګران شو. کم کم شی به انسان پوره کوي، یا به بیل جمع کوي یا به د کور خوراک شیزونه برابروي. که تاسو غواړئ چې دارنګې ویډیوګانې او دارنګې معلوماتي او د نیوز ویډیوګانې تاسو سره شیر کړم، دې دپاره تاسو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.